دا ځل نو اختر له بامیانو را شروع کوو د خیره سره. په ما دې کړې څه بلا ده نو وي چې ودې نه وینم لرې ته به مې وینه نو. لیدونکو د زابل په نورک کلي کې ودرېدلو تر څو هم یو لاس مخ تازه کړو او داسې یخ دی سړی داسې رېږدوي او بالا یو ځوان پېښ سو رنګونه یې وهل ورسره پر بغل سو. اول خو د ډوډۍ ډېر ست وکړي چې غرمه را سره تېره کړي. السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو دولت زار یم د تل په څېر تاسې ما وینئ د زرچنار یوټیوب چینل څخه. دا ځل نو اختر له بامیانو را شروع کوو د خیره سره بند امیر. دا چې موږ تل کوشش کوو چې تاسې ته ښې ښې ویډیوګانې شوقاتونه جوړ کړو، نو دا وار مو هم وغوښتله چې ښې ښې ویډیوګانې ستاسو سره شریکې کړو. زه دولت زر، سمیع الله چنار، نصیر الله او شاته مې ناست عبید الله او یو کوچنی بل ملګری زموږ وراره حزب الله. دغه 5 کسه د سفر ملګري یو. بدبختانه احمد د ځینو شخصي مشکلاتو په خاطر نشي کولی چې راسره ولاړ شي، نو ځکه مو بس دی پرېښود. موږ نه دی پرېښودی، ده ځان پرېښود. نو بهرحال زه به نن ماښام ته مېلمستیا وکړم، دا ښکاره کړم. دا پکچر دی که پلیټر دی، دا یې راوړئ وایي ماښام دا سره خورو. اوس البته اوس ماښام دی، دا مې نه درته ویله. اوس شپه ده، د اختر 10مه ده، د اختر 11مه سهار د خیره سره حرکت. نو اوس په دغه پلیټر سره نوشجان کړو، نو راسره اوسئ. سلامونه ملګرو، زه یم حزب الله او نن د اختر 11مه ده. نورستان ته ځو، نو راسره اوسئ. زما سلامونه هم ومنئ ګرانو لیدونکو. خدای دې وکړي چې تېر اختر مو په خیر تېر کړی وي او اوس زموږ سره راسره یاست او زموږ اختر هم راسره وګورئ. موږ نو د اختر تر 10مې تاسې ولیدل تېر ماښام چې عطاالله تاسو ته په هغه د کار په دریشي کې ځان د ښکاره کوي چې بالا نور کار مو خلاص کوي. دغه 10 ورځې هلته اخته وو، نن د اختر 11مه ده، نو روان یو، راسره اوسئ. اوس ځای تر عینو مینې ووتو، سهار 6:30 بجې دي. لیدونکو تیل به ور واچوو، نور نو د کندهار ښار پر خلاصېدو دی. حالا نو ډېره لږ لار لا پاته ده، کندهار ښار خلاصېږي. نور د کندهار ښار څخه وځو، راسره اوسئ. ښایسته منظرې، ښایسته ځایونه به په تاسې ووینو. اول دې مو خدای په خیر ورسوي، بیا به انشاءالله تاسې ته ښه ښه ځایونه، ښه ښه منظرې در ښکاره کړو. دوی هغه دې ناست دي، دوی ته به هم ورشو، دوی څه وایي. نو راسره اوسئ. لومړی مو بیا یو بامیانو ته د خیره سره، بند امیر ته، او د هغه وروسته نو بیا غوربند دره ده، بیا کابل کې ځینې ځایونه دي، او وروسته تر هغه نو کونړونه دي او پسې نورستان دی. راسره اوسئ. که مو ساعت نه سو تېر، دغه سړی مو ذمهواره دی. ملګرو اورې د خیره سره دا عطاالله چې کوم ځایونه یاد کړه، دا خو ما نه دي لیدلي، نو ډېر ورته هغه خبر د لیواله یو. الله پاک دې وکړي چې په خیر ورسېږو. نو موږ هم خوند ځنو، خو تاسو هم خوند ځنو واخلئ د خیر. نو ونه چې ونه رسېږو ښکار خلاص. السلام علیکم.
ستړي مه سئ ښه یاست ملګرو خیرات دی میله خو زه میله معنا ولایتو ته خو ما د کشنیوالي څخه غوښته چې زه په افغانستان کې داسې یو بل ولایت یو بل ځای ووینم بې له کندهاره د کندهار نه یم وتلی بس د هغې ولایت کې دی وایي ما د کشنیوالي څخه غوښتله چې ولاړ شم دی خپله دی اوس څونه دی خپله کشنی دی ما د کشنیوالي څخه غوښتله چې په ولایتو وګرځېږم او افغانستان ووینم نو راسره اوسئ ملګرو ځو ګرانو لیدونکو بالاخره زابل ته راورسېدلو زابل ولایت ته کلات یې ښار دی کلات یې مرکز دی او دغه یې دروازه ده نو دا زابل دی تاسو چې شاوخوا وینئ د هغه اوږد سړک دی او شاوخوا کورونه دي دا د دوړه شروع ده الله لکه چې بولدک نیم جې خواته راغلی دی الله غټ موټرانو سړک دی دوړې به خامخا یي بیا نو چې یو څه سړک خامه یي یا خامه سړک خو لا نشته خو بیا هم د بغلونه د سړک د ژانې ورسمه یي د هغو کې یو څه شګې پرتې دي لیدونکو زابل ښار کلات مرکز ته راورسېدلو دلته نو یو ملګری دی صدیقي صاحب د سهار ناشته ورسره کوو د صدیقي صاحب سره وروسته نو بیا حرکات کوو نو صدیقي صاحب به راسره ووینئ ناشته به راسره ووینئ موږ به یې وخورو تاسې به ووینئ همدا د هغه کیسه ده راسره اوسئ بلې خوا ته ولاړ نه سئ دا پروژیکشن سپر کارت باندې ماښام ما سره مالټې چې راوړي نو لیدونکو دغه صدیقي صاحب دی او دا زابل دی ما ته ویل ول وارخطا نه سي د سړک څه یوه نمره لري ما دا سپیکر ناره به ویل چې یوه ناره لري نو اوس دا دی د مخه دی موږ په پسې وایي د روغبړ دپاره لیده راکښته کېږو اوس یې وارې راځي په ما پسې سي اوس په پسې د خیر سره د روغبړ مراسم هم راسره وګورئ او دغه د زابل پارک دی تاسې ورته وګورئ الله دې راول څنګه یې جوړ یې بیداره یې خیر دې نصیب څه تاسو ښه یاست جوړ یاست شکر ښه یې خدای وسې خیر وسې لیدونکو دا د زابل او دا د زابل د کشنیانو د یو کوچنی پارک یې جوړ کړی دی اوس یې نوګر سره خراب کړی دی سم ښویندکي دي سم ټالونه وه والله د کشنیان اخته دي عبیدالله دغه خو به نه کوې ټال ښویندکي خارجان راغلي دي وربه دوی ولاړ شي بیا به موږ ورسو دلته دا دي اخته دي تلواري یم چیشته هغه یو کوچنی د چایو شوکي ووایي د مور شیدې ګیز به بیا خور شی خورم نو صدیقي صاحب ته راورسېدلو بیا چای خورو له خیر راځئ راسره صدیقي صاحب کوټه ده او نوې کوټه جوړه شوې ده ډېره ښایسته کوټه ده نیمه رنګ شوې ده نیمه پاته ده کار په شروع دی اوس هم ښایسته ده دلته یو شی دی دیواله په سر کې ولته د بام سره اوس یې تاسو ته ښکاره کړم دا څه شی دی دغه دی وینې داسې معلومېږي لکه دلته چې هغه مزدورانو کار کوي
بنایانو دغو د دې کندانۍ ځینې پاته سوی دی چې د دې چای خوړلی نو نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی د دې په اړه ولس څه وایي ولس سمۍ کلیدي دي دا چې دې کندانۍ نه ده دا دغه دی دا د میوهدانۍ سرپوښ دی توکدانۍ ده دا یو بزګر صاحب بزګر و که کارګر صاحب کار نه کوي یا بل د دوشي سر ورته کش کوي هغه دلته بند شو نو دا چې دی د بخارۍ پایپ دی دلته بیا بخارۍ پرته وي بره خو نو د زابل یخ دی پوه شوې لکه ګرمي چې څنګه د یخ هم دغسې دي دا د هغه پایپ دی او دا زویمه لیدونکو دغه مو ناشته مو وکړه د صدیقي صاحب سره او موږ چې بیا هر ځای ولاړ شو پوښتنې ډېرې کوو نو یو دوې پوښتنې مو وکړلې یوه دغه ده د اختر ده روان اختر دی بالا نو زموږ خو نو اوس اختر دی بر د اختر پوښتنې کوو د سهار د کاسو پوښتنې مو وکړلې د دوی دا بیا زموږ د راغلی یو څه ورا خواته دي وایي سهار یې واردله سهار د لمانځه وروسته چای خورو معنا ناشته هغه کیکان و شیدو چای و بسکوټ و کلچې و دا شام خوري دا د زابل رواج دی بیا د عیدګاه د لمانځه وروسته بیا یو بل نسي تللی نسي خلاصېدلی بیا به مسجد ته راځي بیا به هغه په کندهار کې چې کاسې راوړي د عیدګاه د لمانځه در مخه په زابل کې بیا د عیدګاه د لمانځه وروسته کاسې راوړي دا یې د اختر و او بل د دغه صدیقي صاحب دی د کور یو بل قانون و چې موږ ډېر پر وخندله هغه و ډېر ښه قانون بس هغه قانون داسې و چې هر سړی خود صدیقي صاحب انجینر دی بل مشر ورور یې رالی انجینر بل کشر ورور یې رالی انجینر بل مشر ورور یې رالی ډاکټر صاحب نو بری وایي موږ شکر دی نه ورونه یو ټوله تعلیم یافته یو وایي د حاجي صاحب مو دا ترتیب راته جوړ کړی و په ځوانۍ کې یا چې مثلا مجردانو تر څو مو پوهنتون نه خلاص کړی د واده به خوند ونه ګوري نو ځکه موږ ګورو تعلیم کړی دی او اوس دغه دی ودونه هم لرو معنا کارونه سم نو صدیقي صاحب د مخه دی موږ په پسې یو په بازار کې مو څه کار دی ول هغه کار به هم در سره خلاص کړم اتې به نو تی پر خپله لار دی زه پر خپله او زما پر ویښتانو مه خاندي دا چې بیا زه حمام وکړمه د خیره هغه سمیږي او دا هغه د زابل د سلهاوو چوکو څخه هغه یو چوک دی هو کومه دی او دا د زابل چوک مدت و شهیدانو چوک و حضرت بابا چوک و مایان په واره و ګرد شان بس دغه یو دانه دی کور یې ودان او هغه لوړ بیا چې دی د شیخ متي صاحب زیارت دی ښایسته دکان دی په زابل کې د دکان نوم وروښیه او ادرس یې وروښیه ادرس د نجارانو کوڅې سره د محبت کسخاني پر مخامخ او صدیقي سټور ډېر ښه نو ډېر ښایسته سټور دی دا لا دی وایي په د اختر کې خالي سو نو وایي در دې لا ښه ډېر سامان پکښې کې وه دغه یې کشر ورور دی دی هم غواړي چې پکښې راسي زه په ده پوهېږم نو را سره اوسئ بازار کې لونګۍ رانیسو خبره به بیا ځو نو دا د ملګرو لرګي مې هم د خیره پیدا کړې یوه دانه توله راواخیستله یوه دانه یې ماته راواخیست بیا به نو چنار مطیع الله دا بهلته جنجال نه کړي چې دوی کې مرتضی زما او دا توله دي سمه ښایستې لونګي مې پیدا کړې او دلته هغه د کشر ورور ته ورته وایه کشر ورور ته دلته څه شوایي کشر ورور ته چاچا وایي نو زموږ چاچا خو نه باره مطیع الله دي بیا به انشاءالله مخته هم درسره تعارف کوو په ویډیو کې د خیر سره نو لیدونکو دغه د زابل د ښار څخه چې راووتلو د کلات د ښاره چې راووتو یو څه خامه شروع شوه نو دا یو 20 دقیقې کېږي چې له روان یو خامه نه خلاصېږي نور ناخواته سړک ښه سم و لار پر وغمېدله ولاکې انشاءالله 7 دقیقې لا کېږي هغه تازه را داخل شو خامې ته او که چا نه ده خامه ده ما فکر پر وکړي ما هم خامه
خامې ته راغلو. خامه دا د تاسې وینئ دا خوندوره خامه ده. دا د ویني شاوخوا ته سړک سم شوی، سړک سم دی، اوس خلک ژر ژر ځي، په لږ وخت کې ځي. اوس چې په ډېر وخت کې ولاړ شي په احتیاط کې ولاړ شي. دا چې پر دا مخامخ ټانکر تاسې وینئ چې لیکلي. نو لیدونکو دغه ښار ختم شو د زابل تقریبا. اوس دا د دلته به بادام راواخلو څه. دا خو نو نورک دی. نورک کلی دی، هر شی چې دی کلی وي. دلته به بادام راواخلو. کونړ کې مو یو ملګري سره کول کړی دی، هغه ته به ورسوو. ټینګ ملګری کونړی دی. نو کونړیان پر را په یاد شو. کونړیان ډېر تکړه خلک دي په میلمستیا، ښه خوش طبیعته، ښه ښایسته ځوانان، په هره لار ښه خلک دي. د هر ولایت خپل ځان ته ښایسته خلک، خپل ځان ته طبیعتونه دي. بس د کونړ خلک په دې ښه دي چې میلمه پاله دي. د هر انسان سره، د هر چا سره په طبیعت ځي، ورسره میلمه نه پرغمیږي. دا یې ښه خوی دي. نو بادام به راواخلو، راسره اوسئ. دا بادام دي عبید الله. بادام بس نو ما به دې خبر کړې. نو لیدونکو د زابل په نورک کلي کې ودرېدلو، تر څو هم یو لاس مخ تازه کړو او هم یو څه بادام راواخلو. بادام مو رانیول او اوس دوی دلته مقام پرېولي او دا بیا زه یم. لا شاوخوا کیمرې ګرځومه چې تاسو ته درښکاره کړم. نو بادام مو دا چې راواخیستله، راپسې اسئ، راځئ. درځئ. عبیدالله، زابلي ځوان زردالو راکړه، ته څه وایه؟ نو به دې کې څه وایې کور یې ودان به بس هغه رقم توفیق د الله پاک هر وخت ورکوي. چې داسې نو لیدونکو د بادامو د دکان سره مو لاس مخ سره یخ کړه، خورا یخې ښایسته اوبه وې او بالا یو ځوان پېښ سو، رنګونه یې وهل ورسره پر بغل سو. اول خو د ډوډۍ ډېر سات وکړي چې غرمه را سره تېره کړي. نو موږ ورته ویل یا بس سفر هم په مخ کې دی، وایي نو زردالو به درکړم. نو زردالو ته چې رښتیا سې موږ هم یو څه عقیده کمزورې سو. موټر دا دی بغل ته ورته ودروئ. زردالو مو ځینې راواخیستله، اوس به یو ځای یخ کړو، اوبه مو به پیدا کړو، یخۍ به پیدا کړو، بالا به زردالو پسې وخورو. بالا د هغه کیسه ده، راسره اوسئ. دا د شاجي بازار دی. بیا نو د شاجي وروسته مکور راځي او د مکور وروسته نو باره غزنی او مرکز یې دی، ځکه مکور خو نوم د غزني ولسوالۍ ده. ته یو شی مې ورته ووایه. وایي زما که د اره د زمرو وطنه بلا مې نه زده. هغه کوم هغه سپین زمریان تا چې عکس راخیستی وو، کشني کشني ژړ. د پړانګانو چې راغلي دي، د پړانګانو وطن هم دی. عبیدالله جغات میغات هغوی چې دی زمزمه برابرۍ جغات میغات پرې کړ. جغات مو ولې کړل، هغه باندې خدای سات هم سره تېر دی او چای هم پرتې دي، زردالو هم پراته دي. بلا مو والله چای او زردالو لا ښه خوند سره کوي. یو زردالو خورې غړپ چای پسې. عبیدالله بیا وایي حزب الله ته مو یو خو دا زموږ سره حزب الله خپلواک دي او یو دا د کونړ ملګری چې دی دا هم حزب الله نومېږي. هغه ته وایي بادام به مو ناکه راواخیستله، دا زردالو مندي کې به مو در هغه وخته
وچ کړي وای باره به مور وړي وای چې دا کندهاري بادام دي ما دونه ساده نه دي هغه انجینر سړی دی او باید لا چې دی په میله کې بس خاص پر اقتصاد باندې فکر دی چې ډېر مصرف باید ونیسي او الهام نه درته راغلی الهام خو راته راغلي لس افغانۍ مې ورکړلې بېرته ولاړې ما ولاړ څه پنځه سبا ده یا الهام صاحب نه داسې داسې دغه د ترنم الهام ترنم به وکړم ته ودرېږم څومره دې ټپې درته وایم دې هیله چې ستاسو ته خوښې وړ وګرځېږي او زما وریښتان او سر هېڅ مه فوکس کوئ لیدونکو ته وایم دونه ښه یوسې چې فکر نه کوي و په موبایل کې سم یوسې په ما دې کړې څه بلا ده نو وي چې ودې نه وینم لري ته به مې وینه نو پرېږده لاس مې پرېږده ولې ولاړ یې ولې ژاړې نو ای ګمان مې کېږي چې د یارۍ اخلې لاسونه و پرېږده لاس مې پرېږده ما دې اوږدې لارې څارلې نو ای زه دې په لنډو او لارو څه خبره ومه نو پرېږده لاس مې پرېږده په اندېښنو مې ځان باچا کوي نو ای سر مې راپورته او که ملنګ د دنیا ومه نو پرېږده لاس مې پرېږده د تل په څېر بیا مې ستونی یاري نه کوي ودرېږه دا سړک هم خو را سره مازدیګر دی چیرې ځې در شا زهیر زړونه پرېږدې تر شا زهیر زړونه پرېږدې ور دې واخلې ستاسو کلي مینان په کاڼو ولې مینان په کاڼو ولې زه درځم نیت مې دغه دی دید د خدای په اراده دی دید د خدای په اراده دی ولنارې مه وهه درځم پر سر پوړه نیسه مه وم پر سر پوړه نیسه مه وم وای ته چې ځې زه دې کندکم په غوزي دې مخته کړم په غوزي دې مخته کړم بل چیرې ځې ته چې ځې راځې به کله میاشت رانه ویسول دا بله میاشت رانه ویسول دا بله د بوټو تڼۍ تړې ګرانه پر کمره سځې ګرانه پر کمره سځې وو د بوټو تڼۍ تړم د نورستان میلې ته ځم د شالمار میلې ته ځمه ولما به بوزي تا به مړ کې بد رواج دی په کاکړ کې بد رواج دی په کاکړ کې نو لیدونکو ډېر هڅه مې وکړلې تر څو یو داسې کاکړۍ مې تر خوله راولوځي چې بیا مشران واوري یا کشران واوري موږ دې د ځوانان خو لا خیر ډېره جدي نه نیسو نو په کاکړۍ کې داسې ځینې شیان شته چې هغه باید سړی سانسور وساتي یا داسې په یو شخصي مجلس کې ووایي نو ځینې کاکړۍ به پر خوله رالې بېرته به مې کاټ کړلی هغه به د سره شریکي کړی چې د شریکېدو یا د عامو خاص د اورېدو وړ راسره اوسئ په ډېرو زمزمو دکلمو به مې انشاءالله ماړه کړو او دا هم د مکور
ښایسته او د ګڼې ګوڼې ښار. مکور نو هغه ځای دی چې د کندهار او کابل یا هرات او کابل مسافر وړونکي بسان دلته درېږي او دلته پیټ پوجا کوي، معنا د نس کار کوي، ډوډۍ موډۍ دلته خوړل کېږي. دغه په هوټلانو باندې ډېر مشهوره دي، خاصه توګه د مسافر وړونکو بسانو یا د لوی لارې چې دا کوم بارداره موټران دي د هغوی لپاره. نو راسره وګورئ مکور شریف، راسره اوسئ. نو لیدونکو دا تاسې ولیدله د غزني د ښار د داخلېدو دروازه یا هغه ششک. نو بالاخره پیري ته غزنی چشتي، خو اوس مې عطاالله ته ویل مالچار څنګه سړک جوړ شي، غزنی غزنی دی، نفس ته سړی ورکاږي. ډېر لرې دی، غزنی دی. الله چې غزني راورسېږي والله خو نو میدان وردګ دی پس کابل دی، سړی خپل هدف ته ژر رسېږي. نو دا د غزني ښار دی. غزني هم ښه غټ ښار دی. او غزنی خو نو د اسلامي تمدن مرکز یا ټاټوبی دی، ښه ښار دی، غټ ښار دی، ډېر داسې مراسه بیا به کېږي بالا. پاک ښار. نو د لې ډوډۍ خورو د غرمې، که څه هم خشکه در ناوخته دی، 3 بجې دي، د لې به ډوډۍ وخورو. اتې به نو ځو د خیره مخ پر بامیانو بند امیر کې، شپه په بند امیر کې ده انشاءالله. میدان ښار ګرځو د خیر. میدان ښار معنا د سیب پر چوک ګرځو، اوس خو د سیب په چوک مسلمان. نو راسره اوسئ، راځئ. لیدونکو بالاخره رالو د غزني کې دا زموږ اسټاپ دی، که د دې خوا تېرېږو هر وخت چې که د دې خوا تېرېږو یو وارې دلته اسټاپ کوو. کادري په نامه هوټل دی او نعمان حاجي ناست دی، بس در دنه مو بیا نسو تېرېدلی، وایي زه خبرې نه سم کړی. نو د پروش کال او د اوس ډېر توپیر راغلی دی په هوټل کې، ډېر تغیرات راغلي، دونه ښایسته کړی دی، داسې فوق العاده ځای ځینې جوړ کړی اوس ولې. او اوس به ډوډۍ اډر ورکو، ډوډۍ به مو خورو او په ضمن کې هوټل هم ښکاره کړو. نعمان حاجي ته یو څه وایه که نه وایه؟ ته ووایه. نو لیدونکو لکه څنګه چې عطاالله درته وویله چې موږ هر وار دلته سټاپ کوو، که کابل ته ځو هم سټاپ کوو، که د کابل لخوا کندهار ته ځو هم دلته سټاپ کوو. نو خدای خبر چې دی به زموږ په اړه څه وایي، او خدای دې وکړي چې زموږ څه نعمانه نفس‌تنګي شوی نه، چارګړی راځي. تاش نهستی خفه شوي، موږ په دې خوشحاله یو چې خوابه دي چې موږ به بل ځای ته ځو، ته زموږ څخه خفه نه شې. یا تاش نهستی خفه، موږ خفه شوم، پروا نهسته. بس نو په غزني کې موږ دغه ښه ټینګ ملګري لرو، الله د دې راځو. او اوس یې هوټل ډېر ښایسته کړی دی، عطاالله هم درته ویل زه بیا کاسې چې نیوکم تاسې بیا راسره ووینئ. نو اوس ډوډۍ خورو، ډوډۍ ته انتظار کېږو، را بې د خیره راسره اوسئ. ګرانو لیدونکو د غرمې ډوډۍ مو پر څه کم 4 بجې وخوړه
او اوس مو بیرته حرکت وکړي. دا دی نور د غزني د ښار څخه وځو او بهرنه یو څه لاره نوره پاته ده. بهرنه میدان ښار، میدان وردګ، بیا د هغه وروسته میدان ښار کې ګرځو. د سیب چوک د سیب غټ سور سیب دی، پر هغه چوک ګرځو. داسې د بامیانو خواته، بامیان کې نو ښه یخ دی، دلته ټیټه ګرمي ده. غزني لا بیا هم یخ دی، پر لارې ګرمي وه. نو راسره اوسئ، پر بله مه ځئ. نو ګرانو لیدونکو، دا میدان وردګ کوم ځای دی؟ دا اندړ کلی دی. دا د اندړو کلی دی په میدان وردګ کې، او دلته خرڅېږي ګلاس. دا ګلاس تاسو څه بولي؟ ګلاس یې بولي. دا دغه یو کارټن په څو دی چې خلکو ته ښکاره که؟ کشنی ښایسته او پاتې سو پسو ته څه وایه؟ څنګه یې راغواړې؟ ستا سندره نه دی زده؟ غزل نه دی زده؟ اواز وکړه، اواز. ډېر ښایسته ډېره ښایسته زمزمه یې وکړه ملګرو. یو ګړی راتاو سو، پښه مو وغوړول او شنه یا کلی ډېره شنه ده. شاوخوا بس غرونه دي، لاندې اوبه یې لا دي. ګرانو لیدونکو، دا چې تاسې وینئ دا یا هغه چوک ښیم، د میدان ښار سیب چوک دی، سیب څلور لارې. نو پر دې داسې د لمر لوېدو خواته راوڅرخېدلو. اوس مو بس د هغه مسیر پسې واخیستی، روان یو سیده د بامیانو خواته. نو تاسې څه ویل لرئ؟ څنګه سوه؟ ساعت مو تېر سو، دقت مو وکړئ. عبیدالله وایي زه د بامیان د بد سره مرکه کوم. دی څنګه دلته ولاړ دی، څنګه پر پښو نه وچېږي. دا رښتیا دي؟ په دې اړه ته څه وایه؟ لیدونکو ته به مو ښکاره کړو، موږ به مو ګورو. بالکل ولې د ده مخ ته را نه کوو؟ شرمېږي؟ بیا بد دی. لیدونکو، دا د بامیان لار ده، ښه پخه او داسې شنه ده. تاسو داسې ورته ګورئ، بس شاوخوا شینګیا ده. بس نو خاص خوندونه دي. دې خوا بې لمر ورسېدو شته. دا د الحاج صوفي شاه زمان مسجد، دا بلا دغه شینګیاوې دي. بیخي ډېر ښایسته ده دا لار. موږ دا دوهم وار دی چې موږ ځو. اوس مې بیا مازدیګری دی، لمر لوېږي، نو بیا بیخي څټې هوا ده. نو دا دی لیدونکو، د مازدیګر د لمانځه وخت دی، بیا نو لمر راسره لوېږي. دا د سفر کار دی، څه ناوخته سو. نو ما لمونځ وکړي، ځینې رالم، دا یاران هم راپسې دي بالا، دا دې لمونځونه یې کړي. نو حرکت کوو او ځو بامیانو ته. کندهار کې ګرمي درو څلوېښت او دلته داسې خوندوره یخه هوا ده چې علیحده خوند کوي. نو ګرانو لیدونکو، میدان وردګ لا هم نه دی خلاص سوی. وردګ ولایت لا پاته دی، داسې نیم ساعت به دا پاتې یا څه کم او کم یو ساعت. بیا نو اخواته یو ساعت نوره لار پاته ده تر بامیانو پورې، او بامیانو ته روان یو. نو باره به بیا هلته ډوډۍ خورو، هلته به ګپه کوو. له تیل یو څه کم سوه، نو مې تیل ور واچول، او داسې یخ دی سړی داسې رېږدوي. کندهار کې داسې ګرمي وه، سړی بس نو په سیټ کې به ناست وي، ایسي به چالانده وه، ملا به دې په خولو لړلې وه، لنده خشته. دله داسې یخ دی، داسې خوند کوي.
نو دا بالا خو نو ځای نه معلومېږي د ښکاره کو بس نو مازې راځئ دغه رقم وړی مې سر ته بند کړي کوم خلاص کړي دا چې نیمه کړي ګوره دا دی چې ډکې کړو بېرته دا دې م جوش کړي بیا سره ګوته نه وړل کېږي او چې ګوړی بعد یې ګوره بیا لږ خالي شي ګرانو لیدونکو لا روان یو دي د شپې په او کم 11 بجې او اخوا ته یاران نیم بیده دي نیم ویښ دي او عبید الله ویښ دی مجیب الله ویښ دی هغه حزب الله ویښ دی زه بیده یم طاوله بیده دی عبید الله بیده دی بیا نو روان یو لا نه رارسېږي بامیان موږ غوښته چې بند امیر ته د شپې ځان ورسو هغه ناوخته دی باره بامیان کې شپه کوه لیدونکو څه به در غاښ لاندې سره کوو موټر په لار کې خراب سو او تقریبا 2.5 ساعته ودرېدو موټر ګرم داسې ګرم و چې ښکنځلې علیده کوله معنا چې دا ریډیټر ته به ورنږدې سوې ول اخوا ته دورې نو ولاړ خوشبختانه داسې یو ځای ودرېدلو چې پمپ هم و تیل مو واچوله او دلې 2-3 دوکانه وه بس ټانکۍ یې د اوبو پرته وه نو مو راچلولې پر اچولې مو هله بالاخره مې بیا کندهار ته مستري ته زنګ ووالی چې داسې مسله ده انا هغه پلانۍ ساکټ یې راخطا که پلانۍ وربسته که و پنکه یې ترو که نو چې رښتیا هسې لاسونه مې هم په وسوځله سره خو خیر پنکه مې هم ترو کړله او بیا هم ګټه ونه کړله دا اوس هم داسې میږي په ګام روان یو که څه موږ موټر نه زغلو خو تر هغه خپل حالت یو 10 درجې راکښته یو په داسې یو حالت کې روان یو او 10 کیلومتره 15 کیلومتره به لا انشاءالله پاتې زیاته نو بامیانو ښار ته داخلېږو او تصادف دا و چې دا اوس سړک پر یوه خوا پشي و پر دا بله یې سپی و سپی پسې په هوا سو معنا پسې ور ویځغوسته بیا ډنډوره جوړه نه کړي سپی کله په هوا کېږي نو را سره اوسئ دا چې دغه ته به څه مال ورسېږو بامیانو ته د خیره سره او خدای دې وکړي چې موټر بیا ګرم نه سي نو بس شپه به په هوټل کې سره داسې کړو سهار به بیا یوه زاره مستري په راوغږوو چې ته ونیسه بچیه دا جوړ کړه نو بیا به ګورو د بند امیر و د بامیانو منظره چې مو راسره ولیدل هغه وروسته نو بیا مخ پر کابل او بیا هغه اصلي هدف نورستان دا خبرې نس بیا پوه تر احتیاطه پورې احتیاط دی باید د دې سره واخلي چې سهار پر 6 بجې راوتلي حرکت مو راکړی وي وایي ځای د شپې 11 بجې دې څه معلومېږي چې موږ څنګه روان یو څنګه عبیدالله یو خو قرار ځو او بل زموږ شټاپونه یو څه ډېرې چې داسې یو ساعت یو نیم مزل مو لا نه یې کړی یارانو یې پښه نه غوړوو نو وینځي پښه به وغوړو بیا راتاسو بیا که ډوډۍ ته ودرېږو چې خلک یې په نیم ساعت کې خوري موږ یو نیم ساعت ناست په دې هم خشکه در سره ځنډېدلي خو روان یې شکر دی روغ جوړ یو خوند پر اخیستی دی که سوکه روان یو که تیز روان یو ادب ساتیرۍ او خوند اخیستل دي هغه مو ښه داسې په پوره پیمانه سره ترلاسه کړي نو دا انتیکه سړکان دي او دا ډېر ښایسته سړک نه دی د بامیانو سړک اوس دلته مبالغه دي نه دې ته مې مال فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې بل داسې سړک یو خو پاخه سړکان خو هر ځای شته د دې دغه لوحې فعاله دي کیلومتر یې فعاله دي د سپیډ درجه فعاله ده چې په دغه ځای کې پر دونه سپیډ ځه دلته ګولایي راځي او دلته لوړه ده دلته ژوره ده دلته پلانی کوچنی د سړک اوړي دا ګرد د خبرې پر دا لوحو ذکر سوي دي نو ماشاءالله دي ډېر ښایسته او قانوني سړک دی په دې هیله چې د ټول افغانستان سړکان به دغه رقم سي تر څو ولس ته ډېره هوسایي جوړه شي
لیدونکو بس په هغه مړه اسکلیټر دا دی بالاخره د ښه مرغه راورسېدلو دا د بامیان ششک سو نو انټري مو واخیستله بامیانو ته داخل سولو د خیره بجې دي څو 11 بجې دي نو اوس په دې هیله یو چې هلته یو مسافرخانه بولي هوټل یې بولي چې خلاص واوسېږي او موږ شپه پکښې تېره کړو نو دا د میلې یو برخه ده که موټر خراب سي که پنچر وکړي که بله خدای نه کرده حادثه پیښه سي دا پکښې راځي خو هغه انساني فکر چې ورته ګورې باید احتیاط وسي د ځغاستې و د تیز رفتار څخه ډډه وسي مالانو دغه طبیعي پیښې چې دي دا خو نو طبیعي دي د دې هېڅ مخنیوی نه کېږي مالانو دا یې روان د خیره سره او جالبه لا بله جالبه نه وه ښه خبر لا دا دی ته دا خادې وښکاره کړه نوي خادې د برق داسې ښه په نوبت سره ولاړې دي نو داسې معلومیږي چې د برق کار یې د بامیان دور کوي د خیره سره نو قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې تر دا دمه راسره یاست نو د ډېرې ستړیا وروسته مو دا دې ودروي موټر او دي د شپې شلباله 11 بجې او راورسېدلو د بامیانو یو هوټل ته مسافرخانه هم لري دغه هوټل دی نو دلته ورځو هم به خوراک وکړو در اوسه وږي 11 بجې دي څه کم یعنې شلباله نو راسره اوسئ پر بله مه ځئ